د قرآن کریم د ترجمې 19 درس سورة البقره 53 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ او کله چې اخذنا واخستمونگ میثاقکم پخه وعده ستاسو نه، یعنی ستاسو د نیکونو نه، ورفعنا او پورته کړو مونږ فوقکم ستاسو د پاسه الطور د تور غر، یعنی کوه تور، او درته ومو ویل چې خذو ونیسئ ما هاغه کتاب آتینا چې درکړی دی مونږ کوم تاسو ته بقوتن کلک، وذکرو او یاد کړئ ما هاغه احکام فیه چې پدې کې دي لعلکم د دې د پاره تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ. بنی اسرائیلو د موسی علیه السلام دین د تورات نزول څخه پخوا منلی وو. څو کرته یې موسی علیه السلام ته ویلی وو چې مونږ ته یو آسماني کتاب راوړه چې په احکامو یې عمل وکړو، او په دې یې سره معاهده کړې وه. نو کله چې تورات راغی او ورته وسپارل شو، نو دوی وعدې ماتولو ته ملاوې وتړلې. د شرارته یې ویلې چې د تورات حکم ډیر دروند دی او د دې تعمیل زمونږ نه پوره نه دی. نو الله تعالی د تور غر ته امر وکړ چې پرې راټیټ شه. غر پرې راټیټ شو، خوا او شا اورونه بل شو، او دوی ته هیڅ داسې موقع پاتې نشوه چې د تورات د منلو څخه سرکشي وکړي. نو مجبورنی د هغه احکامو ته غاړه کېښودله. نو دلته په دوی باندې د غره راټیټېدل یا را ځوړندېدل د دوی د وعده خلافۍ په سبب وشو، نه د موسی علیه السلام د دین د نه منلو په سبب. ثم بیا تولیتم تاسو وګرځېدلی من بعدی وروسته د ذالک دغې، یعنی د دغې وعدینا، فلولا نو کنو فضل الله فضل د الله تعالی علیکم پتاسو باندې، ورحمته او رحم د هغه جل جلاله، لکنتم خامخا به وی تاسو من الخاسرین د تاوانیانو څخه. بنی اسرائیلو به د ماهیانو ښکار کولو. په تورات کې حکمو چې د شنبې ورځ د عبادت دپاره ده، په دې ورځ به د ماهیانو ښکار نه کوئ.
خو دوی د شنبې په ورځ هم په چل او مکر سره ښکار کولو، داسې چې د سیند په غاړه یې ډنډونه جوړ کړي وو. د شنبې په ورځ به یې ماهیان پکې ایسارول او په سبا ورځ به یې رانیول. یعنی د دوی په فکر چې نعوذ بالله د الله تعالی سره یې چل کولو. نو الله تعالی فرمایي ولقد او یقینا علمتم پیژندلی دی تاسو الذین هاغه کسان چې الذین اعتدوا هاغه کسان چې تجاوز کړی وو منکم دستاسو ځینې فی السبت د شنبې په ورځ کې فقلنا نو وویل مونږ لهم دوی ته کونو چې شئ تاسو قردتن شادیګانې یعنی بیزوګانې خاسئین ذلیلی یعنی خواري او سپکی. نو چا چې دا جرم کړی وو ټول شادیګان شو، عقلونو یې کار کولو، یو بل ته به کتل او ژړل به یې، خو خبرې نشوې کولی. 3 ورځې ژوندي وو او پس د 3 ورځو څخه مړه شو. فجعلنا نو وګرځوله مونږ ها دا واقعه نکالن عبرت لما د هاغو خلقو د پاره بین یدیها چې هغې وخت کې حاضر وو، وما او د هاغو خلقو د پاره خلفها چې ورسته د دې یعنی ورسته د دې واقعې څخه د قیامت پورې راځي. وموعظة او نصیحت للمتقین د پرهیزګارانو د پاره. په بني اسرائیلو کې د عامل په نوم سړی چا وژلی وو، خو وژونکی یا قاتل معلوم نه وو. یو په بل ورړولو، خو بالاخره موسی علیه السلام ته لاړل او ورته یې وویل چې ته الله تعالی ته ووایه چې د دې مړي قاتل مونږ ته وښایي. موسی علیه السلام ورته وویل چې الله تعالی فرمایي چې یوه غوا دې حلاله کړي او د حلالې شوې غوا یوه ټوټه دې په مړي ووهي، مړی به را ژوندی شي او خپل قاتل به وښایي. نو دوی ورته وویل چې دا خو نه مونږ اورېدلي او نه مو لیدلي چې د حلالې شوې غوا د یوې ټوټې په وهلو مړی را ژوندی شوی وي. نو موسی علیه السلام ته یې وویل آیا ته زمونږ سره ټوکې کوې؟ نو په همدې باره کې قرآن کریم فرمایي وَإِذْ او کله چې قال وویل موسی علیه السلام لقومه قوم خپل ته ان بشکا الله تعالی یأمرو امر کوي کوم تاسو ته ان چې تذبحو
حلال کړئ تاسو بقرتن یوه غوا. قالو وویل دوی اتتخذونا هزوا آیا ته زمونږ سره ټوکې کوي؟ قال موسی علیه السلام وویل اعوذ زه پناه غواړم بالله په الله تعالی سره ان چې اکونا زشم من د الجاهلین جاهلاننا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.